نن هغه شاه حسین همت اورو. مهرباني همت صاحب. مننه صافي صاحب. زه به تاسو ته وزیر درمان شو وړاندې کړم چې وایي نامنشوي د کابل در سره ویلي که غچ به بیخي سخت وي دا ځل در سره ویلي که اسلام آباد به دې په نښه چې مکار دښمنه دی قهرېدلې هر اتل در سره ویلي که ته په عوامو کړه ړندې بې رحماني بمبارې زه دې پوځیان ولم هر ځل در سره ویلي که وزر دې کړی دی میږي په هوا شي بیخي ستا هم راغلي ورکېدل در سره ویلي که سپین د توحید توغ برفان چې ستا په غرو رغونو در نشول زار ګلاب سنبل در سره ویلي که ستا هم راغلي ورکېدل در سره ویلي که سپین د توحید توغ برفان چې ستا په غرو رغونو در نشول زار ګلاب سنبل در سره ویلي که وزیر درمانه زړونه هلته به قرار شي زمون چې شاه فیصل مسجد کړو خپل در سره ویلي که چې شاه فیصل مسجد کړو خپل در سره ویلي که بل شعر دی چې بهیر د تاندو ارادو مې ګړندی پاتې دی لا مې په زړه کې د جهاد تکل ژوندی پاتې دی لا مې ضمیر مستی صفي د حماسو خوښوي لا مې ضمیر مستی صفي د حماسو خوښوي د زړه احساس مې پرونی او پخوانی پاتې دی په هېڅ قیمت د په شا نشي له برحقې لارې څوک چې تر اوسه لا د بدر لاروی پاتې دی څوک چې تر اوسه لا د بدر لاروی پاتې دی د ګل په څېر د پاکو زړونو منتخب دی امیر خو کفروال ته په سترګو کې اغزی پاتې دی کفروال ته په سترګو کې اغزی پاتې دی خیر کا هر څو تېرېدلې بدګمانه نړۍ بدر بدل نه دی هغسې افغانی پاتې دی بدر بدل نه دی هغسې افغانی پاتې دی ای ځي خو په لار د پیغور نه ځي ځي خو په لار د پیغور نه ځي دوی خپل تاریخ ته مختور نه ځي شور کوملی په شور نه ځي او پښتون جنت ته په زور نه ځي خو پرځه تر دوزخو در سره ځي نه خو پرځه تر دوزخو در سره ځي نه ډېره زیاته مننه صافي صاحب چې ما له مخ راکړه تاسو هم ډېره مننه همت صاحب.